سلامونه، وخت مو په خیر. زه بریالی فیضي یم او د ژوندون ټلویزیون ځانګړي میلمه مو د کندهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي عبدالرحمن طیبي دي. رئیس صاحب، خپرونې ته په خیر راغلاست. وعلیکم السلام. موږ هم تاسو ته سلامونه وایو. الله تعالی جل جلاله مو ستاسو راتګ قبول کړه. موږ هم خوشحاله شو ستاسو په راتګ سره. مننه. ډېره زیاته مننه رئیس صاحب. د خپرونې پیل به له دې وکړو چې د کندهار د امر بالمعروف ریاست فعالیتونه څنګه روان دي او کومې لاسته راوړنې شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د اسلامی امارت پر راتګ سره چې تقریبا اوس نو میاشتو ته رسیږي، د هغه د راتګ سره الحمدلله د امر بالمعروف او نهي عن المنکر زموږ د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی لخوا څخه دغه شعبه او یا دغه وزارت فعال سو. نو په مرکز کې وزارت دی، په ولایتو کې ریاست دی. نو زه هم د قندهار ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایاتو د اوریدو د یو مسؤل په حیث باندې دلته مقرر شوی یم. الحمدلله د امر بالمعروف او نهي عن المنکر فعالیتونه په قندهار ولایت کې بیخي ډیر دي. زموږ تقریبا په ښار کې 25 محتسبین لرو، د هغو پر سر باندې یو امیر لرو او په ولسوالیو کې 10 کسیزه ډله د امر بالمعروف لرو چې تقریبا زموږ ټول پرسونل 228 کسانانو ته رسیږي. په ټولو ولسوالیو کې د قندهار زموږ فعالیت روان دی او د ډیر ښه پرمختګ پر حالت دی. نو لاسته راوړنې مو دا دي چې الحمدلله چې کله دلته دغه 20 کلن د اشغال دوره تېره سوې وه او د دې نوې طبقې ځوانې طبقې چې په دغه معاشره کې رالوی سوي وه، د هغوی اذهان، د هغوی فکرونه د شریعت مقدسه د بعضې احکامو څخه ډیر لرې وه. نو دا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره وه چې هغه زموږ د خپلو ځوانې طبقې ذهنونه مو راواړوله و هغه خپل شرعي طریقې ته او دوی مو متوجه کړه و دې ته چې د اسلامیت او د شریعت احکام هغه باید د مسلمان په ځان کې راولي، ځکه د مسلمان د لفظ معنا هم دا ده چې د الله تعالی و اوامر منل او ځان ورته تسلیمول. نو موږ الحمدلله داسې ښې لاسته راوړنې لرو، په ښار کې هم لرو، په ولسوالۍ کې هم لرو. نو زما یو څو ورځې مخکې د ولسوالیو سفر و چې هرې ولسوالۍ ته ورغلم، هغه پخوا چې کوم دلته فحشا و یا کم منکرات اعمال و چې د شریعت مخالف و، هغه تقریبا موږ ویلی سو چې په سل کې بیخي نه نوي ختم سوي دي په ساراو کې. البته په ښار کې تقریبا ویلی سو چې په سل کې نوي هغه ختم سوي دي، 10 به غالبا فاته وي. نو هغه ته انشاءالله مکمله توقع لرو چې هغه به الله جل جلاله په فعالیت سره د دغه امر المعروف د ادارې هغه به الله پاک ورکړي. بله، د غیر شرعي کړنو او تاسو چې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې فحشا او داسې نورو مخنیوی مو څنګه کړی دي او په شریعت کې د دغسې یو ادارې
د جوړېدو لپاره شرعي دلیل څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن عظیم الشان په دې باندې ګواه دی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. او وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. او حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله عز وجل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. نو د قرآن عظیم الشان ډیر آیاتونه دي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په شان کې چې په تاسو کې به یوه ډله وي، تاسو بهترینه امت یاست. بهتري د دې امت په دې باندې ده چې تاسو خلق په نیکو امر کوئ او له بدو کارو څخه یې راګرځوئ. بل آیات کې فرمایي ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. تاسو کې داسې یوه ډله چې خلق رابولي و خیر او و نیکو کارو ته او له بدو کارو څخه یې منع کوي. نو د قرآن عظیم الشان ډیر آیاتونه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په شان کې راغلي دي. او حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه فرمایي ای خلقو، الله تعالی جل جلاله امر کړی دی چې په دې باندې الله تعالی وایي و تاسو ته چې خلق په نیکو امر کوي او له بدو اعمالو څخه یې منع کوي. مخکې تر دې چې بیا به تاسو الله پاک ته زاری کوي، الله پاک ته به دعاوې کوي، خدای تعالی به مو دعاوې نه قبلوي او خدای پاک ته به سوالونه کوي، الله پاک به هغه ستاسو د سوال ورکړه نه کوي او له الله تعالی څخه به نصرت و کومک غواړئ، هغه به مو کومک نه کوي. نو احادیث مقدسه هم ډیر په دې باندې ګواه دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د ټولنې یوازنی د اصلاح لار ده او الله تعالی هم امر کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم امر کړی دی په دې باندې په ډیرو احادیث مقدسه او چې دا مو یو نمونه وویله. نو د اثبات د دغه ادارې دپاره موږ هم د قرآن عظیم الشان آیاتونه لرو او هم حدیث د محمد رسول الله لرو او هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فعلی کارونه لرو چې هغه به یوه اداره د محتسبینو ټاکلې وه چې د خلقو د دې ناروا اعمالو هغه به څارله او خلق به منع کول. دا رقم د حضرت ابوبکر صدیق صاحب په دور کې، دا رقم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې، دا رقم د حضرت عثمان ابن عفان امیر المؤمنین رضی الله عنه په دور کې، دا رقم د حضرت علی کرم الله وجهه په دور کې، دا رنګه په خلافت عثمانیه کې، دا رقم په د حضرت عمر بن عبدالعزیز په دور کې. نو موږ دغه سلسله پر سلسله چې کوم اسلامی تاریخ موږ وګورو، په هر تاریخ کې دغه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره په هر نظام کې، په هر حکومت کې چې اسلامی شرعي نظام فعالت. ډېر ښه. د منکراتو څخه د مخنیوي طریقه مو څه ده؟ آیا یوازې پر عامه پوهاوي تمرکز کوئ که نه نورې لارې هم شته؟ موږ همیشه د اوس دپاره مو دا دغه دی چې موږ توصیه کوو خلقو ته د منکر عمل. په هغه کې موږ 15 توجیهات لرو، 15 خبرې پکې لرو. اول دا سړی په دې منکر عمل پوهوو چې ګرانه قدرمنه وروره دغه عمل چې ته کوي دا د شریعت د نگاه څخه ګناه لري. که چیرې بیا دغه سړی په دغه منکر عمل باندې
یعنی اصرار یې وکړي بیا نو څو ممکن د هغه څخه یعنی مخ اړونه ونه کړله اعراض یې ځینې ونه کړي نو دوم ګش بیا ورته وایو بیا یې پوه کوو دریم وار که بیا چیرې نو بیا یې په تنده لهجه باندې پوه کوو نو په څلورمه درجه کې که چیرې بیا دغه سړی په دې چیشي باندې اصلاح نسو په دې تنده لهجه هم نسو اصلاح بیا د محتسب به د خپل امیر سره د صحاوي امیر سره به هغه په رابطه کې کیږي او که چیرې بیا په هغه سره هم دی نسو منع بیا به صحاوي امیر د خپل رئیس د ولایت سره په رابطه کې کیږي نو رئیس د ولایت به بیا په دې موضوع کې د خپل وزارت د مقامت څخه خپل هدایت اخلي د هغه مطابق به بیا اجراءات کوي خو لله الحمد موږ در اوسه پورې د داسې یو مشکل سره نه یو مخ شوي چې موږ د چاته هغه د منکر خبره کړې وي د منکر د مخنیوي په باره کې او بیا د هغو پر هغه اصرار کړي بس چې هغه یې ور مو ورته ویلي هغه خلکو کې هغه عمل راغلی زموږ سره یې وعده کړي خوشحاله شوي دي په ولسوالیو کې چې تاسې محتسبین لري د هغو ادرس معلوم دی چې هلته خلک مراجعه ورته وکړي بالکل په ولسوالیو کې زموږ هغه امیر د محتسبینو چې دی هغه په ولسوالۍ کې ناست دی د ولسوال صاحب سره په هغه ولسوالۍ کې خپل ځای لري هغه خپل دفتریز اسباب لري او بیا دا د زموږ د اوس نظام د ولسوالیو تقسیم هم داسې دی لکه د ښار د پر حوزو تقسیم شوی دی نو بیا موږ هغه خپل ملګري دا نور محتسبین چې دي هغه مو بیا پر دې حوزو تقسیم کړي دي په هره حوزه کې بس موږ هلته محتسب لرو هغه بیا چې کله خلک په یو مشکل کې راځي هغه د خپل صحوي حوزې د محتسب سره په رابطه کې کیږي ښه په دې وروستیو درو میاشتو کې مو ډیره توجه کومو کارونو ته کړې ده او داسې نوی امر مو پلي کړی دی که نه په دې وروستیو درو میاشتو کې خو بعضې دلته چې کوم شیان وه چې هغه ډیر قابل توجه وه او مخ پر ترقی باندې روان وه نو هغه بعضې فحشاوې وې لکه بیا موږ اوس ووایو چې مثلا دلته یو ډیر ناکاره نظام تیر شوی و په هغه نظام کې ازادي ډیره وه مثلا شراب خوری پکې ډیره وه او لیواتت پکې و زناکاري پکې وه نو زموږ توجه په عموم کې دغو شیانو ته ډیره ده چې دا یو عام فتنه جوړوي او عام ګناه ده او ډیر خلک په اخته کیږي نو په دې وروستیو درو میاشتو کې زموږ یعنی ډیر تمرکز مو پر دغه باندې دی چې دغه عام چې مراکز یې دلته شته یا وه اوس خو الحمدلله هغه هم اصلاح شوي دي ټول شوي دي نو دغو ته مو ډیره توجه وه چې دغه اجتماعي ګناوې موږ د خلکو څخه کنټرول کو او خلک دغه ځایونه و هغه مراکز هغه ختم کو ښه د خلکو خوښي په کومه کچه ده د امر بالمعروف ریاست څخه څونه راضي بریښي د دې فعالیتونو څخه نو الحمدلله افغانستان خو یو اسلامي جامعه ده او د اسلام سره د تاریخ څخه تعلق دی او د اسلام و هر حکم ته تابعدار دي نو زموږ هغه واقعي مسلمانان چې هغه د دین سره شوق لري هغه زموږ د ټولو کړنو څخه خوشحاله دي راضي دي هغه که نارینه دي که زنانه دي چون دلته یو 20 کلن اشغال تیر شوی دی دغه نوی نسل چې راپورته شوی دی د هغه فکر او د هغه په ذهن کې او یا د اوس د سامان آلاتو لکه موږ دغه موبایلونه ووایو چې هغه د دنیا د هر ملک د نشت لارې څخه د معلومات لري او یا ګوري نو په هغه کې د په ذهن کې داسې ماډرن چې د یهودیت او یا د نصرانیت اعمال دي هغه په ذهن کې ورځي نو پر دغه یوې ټولنې باندې چې هغه د دغه خپلو شرعي اصولو سره
یو څه ناخبره پاته سوي دي او یا التفات نه دی ورته کړی، نو دا کېدای شي په بعضو شیانو کې چې هغه د دوی د هغه نفسي تقاضا او د نفسي خواهشاتو مخالف وي. نو دغه یوه ټولنه که هم ویلی سو چې په هغه کې الحمدلله ډېر اصلاح سوي دي، یعنې اصلاح یې داسې جبري نه ده راغلې چې موږ کوم چاته یو خبره وکړو هغه خبره د ده په زړه کې قرار نیولی دی، نو دی بیچاره نه پوهېږي دی پخوا یا د دې سره یې تعلق نه و، بس په فکر کې هغه نور شیان وه. نو په عموم کې الحمدلله زموږ ولس زموږ د کړنو څخه راضي دی، نه موږ څوک وهلی دی، نه مو څوک ټکولی دی، نه مو چاته یو داسې بې ځایه تکلیف ورکړی دی. بس هغه د خدای تعالی د دین چې کوم حکمونه دي هغه د دوی سره شریکوو، د هغو توصیې ورته کوو. بله، دا چې په یو ټولنه کې د الهي احکامو د تطبیق لپاره کار وسي او شرعي حدود تطبیق سي، دا به څونه د یو ټولنې د بقا او ثبات لپاره ارزښت ولري؟ دا د الله جل جلاله آیات دی د قرآن عظیم الشان، ولکم فی القصاص حیات، وایي ستاسو دپاره په دغه قصاص کې زندگی ده، یعنی بقا ده. نو مفسرین حضرات دا وایي چې د قصاص یو سړی بل پر بل باندې وژل کیږي، نو ظاهره خو مرګ دی، لیکن بیا هلته الله تعالی واغه ته د حیات خبره کړې ده، یعنی دا معنی چې د دې نورو خلقو بیا د بقا، د نورو خلقو د ښه زندګۍ په دې قصاص سره ځکه عبرت اخلي چې یو راولاړ شي بل قتل کی چې هغه په یو شرعي حد باندې دی قصاص شي، نو نور خلق عبرت اخلي. نو د شرعي احکام د ټولو چې څه احکام د شریعت دي په هغه کې د مسلمانانو د زندګۍ بقا ده، د مسلمانانو د زندګۍ تحفظ دی، د مسلمانانو د زندګۍ یعنی هغه واقعي اخلاق انساني په دغه شانو کې ده چې دی کله پر شریعت ځان برابر کړي او دی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په ځان کې راولي، نو فصل کې 100% دا چې بس بالکل هغه جامعه اصلاح کېدلی شي. ځکه چې کله په یو جامعه کې مثلا د یو غله لاس پرې شي، نو دا ټوله جامعه د دغه غله په دغه باندې عبرت اخلي، نو واقعا به غلا ورکه شي. مثلا د یو سړی قصاص شو، یو څوک یې قتل کړی دی، نو واقعا دا ټول خلک په عام محضر کې وي، نو دا ټول خلک بس اصلاح کېږي، بیا څوک نه قتلوي. داسې یو نفر شراب څښي، نو هغه شراب خوره ته چې خپله سزا وویني بیا هیڅوک شراب نه څښي. دارنګه مثلا یو څوک زنا کوي، یو څوک لواطت کوي چې دا ټول اخلاقی فساد دي، چې هغه کله سزا وویني نو بیا بالکل هغه جامعه بالکل اصلاح کیږي. خلاصه دا چې دغه شریعت او دغه دین چې الله تعالی د انسانانو لپاره انتخاب کړی دی، دا د دوی د بقا لپاره، د دوی د ښه حفاظت لپاره. بله، په دې وروستیو کې ستاسو د ادارې لخوا څخه کوم شرعي احکام جاري سوي دي په ټولنه کې؟ موږ چې کله الحمدلله اسلامي امارت راغلی دی، خود به خود په دې خلقو کې تحولات راغلی دي، خود به خود په خلقو کې هغه پرېښول د ګناهو راغلی دي. نو بعضې شیان چې به پاته وه هغه موږ کوشش په دې کې کوو چې بس هغه د خلقو اصلاح راولو، لکه مثلا د سنتو پاته کېدل په خلقو کې، یا مثلا یو کس تاریک الجماعت وي، د جماعت سره ډیره علاقه نه وي، داسې نور شیان دي چې بس هغه اوس موږ ملګري وخت په وخت کور ورته ورځي چې ته ولې دا مسجد ته نه راځې، دا جماعت باندې لمونځ نه کوي، څه مشکل لري؟ نو هغه خپل عذر ورته وایي چې یمې د پلاني کاکا سره خوا بده ده، بیا یې موږ اصلاح راولو، هغه سړی بیرته هغه خپل لمانځه ته متوجه شي. نو داسې د دې قسمه سه یو سړی مثلا فرض که د زکات په اداینې نه پوهېدی چې د زکات مالداره به و، د زکات په طریقه به نه پوهېدی، بیا به موږ په هغه باندې پوه کړي د علماو د پوهاوي د لارې چې د زکات خو دا ستا مال دی، په دې کې زکات واجب دی. داسې د نور احکامو د شریعت نو الحمدلله د دغه سره زموږ ولس ډېر پرمختګ کړی دی. یې پله خو موږ په اول کې مو وویله چې زموږ ولس
خانداني د تاریخ څخه ټول هغه د اسلام ته منقاد دي، د اسلام احکامو ته تابعدار دي. خو صرف او صرف چې دغه 20 کلنه د اشغال دوره تېره سوې وه یا مخکې هغه د روسانو دوره تېره سوې وه، نو هغه د دې خلکو په زندګۍ کې یو څه تاثیرات کړي وه، هغه هم الحمدلله په ورکې کېدو دي. بله رابسو د موسیقي او سندرو مسلې ته په عامو بازارونو او کوڅو کې د سندرو غږول په دې اړه د اسلامي امارت دریځ څه دی؟ دا د الله تعالی جل جلاله حکم دی. آیات مبارک کی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. نو دا مبارک آیات هم پشان کې دغه سروز دی او ډیر احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرمت کې د سروز. نو دا موسیقي دا شرعاً حرامه ده، نو لہذا دغه چې کله یو شی چې حرام سو په شریعت کې ګناه یې ولرله، نو د هغه مطابق د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره غواړي چې د موسیقي بند کړي، ځکه چې دا د امارت یو تحمیلي یا د امر بالمعروف د خوا څخه پر دوی باندې یو جبري یو تحمیلي شی نه دی، بلکې یو شرعي حکم دی، ګناه ده. د هغه ګناه په مخنیوي کې دا زموږ ذمهواري ده چې موږ به دغه جامعه او ټولنه د دې ګناهو څخه خلاصوو. نو موسیقي هم د هغه ګناهو د قسمه څه ده چې د ګناه کبیره ګناهو څه ده، لکه د غلا مخنیوي چې کوو هغه ګناه کبیره ده، لکه د قتل مخنیوي چې کوو چې هغه ګناه کبیره ده، لکه د زنا مخنیوي چې کوو چې دا ګناه کبیره ده، لکه د لواطت مخنیوي چې کوو چې دا ګناه کبیره ده. دغه رقم د موسیقي هم په دغه شی غټو غټو ګناهو کې ده. لہذا موږ کوشش کوو چې د توصیو د لارې د هر طریقې څخه چې وي موږ دغه ګناه مخنیوي وکړو. بلې په کندهار کې هم محلي رسنیو ته ویل سوي دي چې د سندرو له نشر څخه دې ډډه وکړي او د ښځو د اواز د خپرولو څخه دې هم ډډه وکړي. فکر کوئ چې دا کار عملي سوی دی؟ موږ اوله مو ویل چې موږ خو د توصیه اوس په الحال موږ له توصیه هغه طریقې مې درته بیان کړلې چې موږ اوس خو اول وار دی موږ توصیه ورته وکړو. نو موږ د ټولو راډیوګانو د ټولو تلویزیونو څخه مو دا غوښتنه وکړله چې تاسو به په دې خپلو راډیوګانو کې او په دې خپلو تلویزیونو کې به موسیقي نه غږوئ، موسیقي به بنده وي. نو دا توصیه مو وکړله. نو په نه عملي کولو کې بیا موږ هغه چې ما ته مخکې کومې خبرې وکړلې هغه کوم مراحل چې مې درته بیان کړل بیا به نو د هغه د اوس په الحال موږ خلک راغوښتي دي، موږ توصیه ورته کړې ده. نو انشاءالله زه په دا مطمئن یم چې انشاءالله زموږ توصیه به دوی په عمل کې راوستلې وي. بله یعنی دغه اجرات خو بیرته د امر بالمعروف ریاست کارکوونکي کوي که نه، یا محتسبین عام طالبان او طالب سرتیري نسی کولای چې د دا کار مخه په خپل سر ونیسي که څنګه؟ د موږ د منکراتو د مخنیوي یا د امر د اقامه کېدو دپاره نو دا مستقل یو وزارت دی او دغه دپاره د ریاستونه دي، دا د دوی دنده ده. خو البته چون چې دا اداره یو اجرائیه قوې ته ضرورت لري چې موږ یو وخت یو مشکل پیښ شي بیا موږ اجرائیه قوې ته ضرورت لرو، و لہذا زموږ ټول مجاهدین زموږ سره په دغه کار کې همکاره دي او هغه پر هغه وخت باندې رسیدګي کوي. خو دا چې زموږ محتسبین مثلا موږ ویلی سو چې په ښار کې موږ 25 کسه لرو، یعنی هر ځای د دې منکر د لیدلو د 25 کسه نشي کولای، و لہذا مجاهدین هم چې کله یو منکر عمل وویني نو بیا هغه زموږ محتسب سره په رابطه کې کیږي، نو بیا په ګډه باندې د هغه منکر مخنیوي کوي. تر ډیر اندازې پورې الحمدلله زموږ مجاهدین کرام هغه زموږ اطاعت یې کړی دي او تر اوسه پورې داسې موږ ډېرې واقعې نه لرو چې هغه دوی خودسرانه کار کړي او موږ نه یو په خبر. نو زموږ سره په رابطه کې کېږي، زموږ د هغې صحابي ملګری د حوزې ملګری محتسب هغه په خبروي چې داسې واقعه پیښه ده، وروسته په ګډه باندې بیا پر هغه کار باندې اقدام کوي. بله د ژیړې د خریلو په باب باندې مو توصیه کړې ده او داسې ویل کېږي چې په کندهار ښار کې سلمانانو ته هم ویل سوي دي، هغو ته توصیه سوې ده چې د خلکو ژیړې ونه خري. آیا دا کار رښتیا دی او عملي سوی دی که نه؟
او الحمدلله دا کار رښتیا هم دی عملي سوی هم دی. نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت طریقه ده چې دا به په خلقو کې وي او موږ به ژیره لرو. ژیره چې ده د سنتو طریقو څخه د جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د موکدو سنتو څخه ده، بلکې د ټولو انبیاو سنت ده. یعنی یو نبی په خپل دور کې هغه ژیره نه ده خړی، نه تاریخ راوړی ده. نو دا د ټولو انبیاو یو سنت دی، د ژیرې پرېښودل تر هغه خپلې اندازې چې یوه قبضه اندازه ده. نو زموږ د وزارت د خوا څخه دغه مواد هغه جوړې سولې چې بیا به د هغه تصدیق او د توشیح دپاره به زموږ محترم مشر امیر المؤمنین شیخ صاحب ته تللي وي، د هغه ځای څخه تصدیق سوي وي. بیا د هغه ځای څخه چې کله بیا راغلی موږ ریاستو ته، نو موږ بیا ټول سلمانیان راوغوښته، هغه مو په دې باندې مکلف کړه چې نور به د خلقو ژیرې نه ورخرایاست. او په عام طور کې مو ټول ولس هم دغه غوښتنه کړې ده. خو تر اوسه پورې موږ هغه اوله خبره چې موږ کړه چې زموږ تر اوسه پورې توصیې دي، موږ تر اوسه پورې داسې اجراءات نه دي کړي چې اوس موږ دا کړي. البته د سلمانیانو په باره کې چې مکرر راغلي وي، هغه کېدای شي چې یو نوکې تنده لهجه به مو ورته کړي، ځکه چې زموږ په اصولو کې شته. او تر اوسه پورې په عام ولس کې مو دا دغه نه دی. انشاءالله په هغه کې چې اوس موږ ګورو چې موږ د سلمانیانو څخه پوښتنه کړې ده، په اصل کې تقریبا 80% دا کار عملي سوی دی چې خلکو ژیرې پرې ایښي دي او دغه طریقه یې خوښه سوې ده. او 20% کېدای شي د ځوانه طبقه وي چې هغه یا کور خري یا پټ خري. خو انشاءالله هغو ته دا متوقع ده، ځکه چې دا زموږ ولس دا دغه سره د خپلو علماو سره مینه لري، محبت لري، د علماو خبرې ته قدر لري، احترام لري. چې کله علماو خبره ورته وکړله، انشاءالله زموږ دا یقین دی چې زموږ ټول ولس موږ سره په دې کې پوره همکاره دی او همکاري یې انشاءالله کړې ده. او هغه ځوانې طبقې چې کوم چا ژیرې مثلا خریلې، هغه اوس بیخي ډېرې کمې سوي دي. نو کېدلی شي چې په ډېر لږ وخت کې به الله تعالی جل جلاله په خپل عظیم فضل باندې به هغه متبقي ځوانان چې دي هغه به هم د دغه ژیرې خاوندان شي. نو انشاءالله دا حکم به تطبیق سوی وي. بله، اوس خو یوازې سلمانانو ته ویل سوي دي، یعنی داسې وخت به هم راسي چې دغه توصیه به په امر بدلیږي او هر فرد ته به جلا جلا ویل کېږي. نو دا به بیا د آینده سره ګورو چې موږ خو دا یقین دی چې انشاءالله عملي سوی. موږ به د دې ضرورت نه کو پیدا چې هغه موږ خلک هر سړي ته په فرد ووایو. که ضرورت پیدا سي نو که ضرورت پیدا سو بیا به د هغه وخت حالات ګورو. خو زموږ دا یقین دی چې نه پیدا کېږي دا ضرورت، ځکه چې اوس موږ د خپل ولس ته ګورو، یعنی ورځ د هغه بلې په دوی کې تحولات راځي، ورځ د بلې تحولات راځي. نو زما یقین دا دی انشاءالله العزیز چې مطلق به موږ دا ضرورت پیدا نه کړو. خو موږ د هغه دپاره تر اوسه تصمیم نه دی نیولی که چا ژیره نه پرېښودله، یعنی پردي بیا هغه سره څه کړو، دغه دپاره موږ هېڅ تصمیم نه دی نیولی. لکه زموږ دا یقین دی انشاءالله العزیز چې په ډېر لږ وخت کې به خلقو کې اوس تحولات یعنی هره ورځ را روان دي. نو کېدای شي په لږ وخت کې به زموږ ټول خپل ګران قدرمن ولس به مو دا زموږ د خبرو د عمل کولو دپاره منقاد شي انشاءالله. بله، د بحث یو وروستۍ مسله مو به یادوري کو، د انجونو د تعلیم په ارتباط باندې د امر بالمعروف ریاست اجنډا څه ده د اوس لپاره؟ نو اوس خو تاسو خبر هم یاست، ټوله دنیا په دې باندې خبره ده چې د انجونو د تعلیم سره اسلامي امارت هیڅ ټکر نه لري، هیڅ ضدیت نه لري. ځکه ښځه هم لکه څنګه چې نر مسلمان دی او په دې خپل اسلامي امورو به ځان خبروي، د لمانځه په احکامو به ځان خبروي، د روژې په احکامو به ځان خبروي. داسې زموږ خویندې چې دي هغه هم په دې باندې مکلفې دي چې هغه به په دغه شرعي امورو باندې ځان خبروي. نو د اوس دپاره خو الحمدلله اسلامي امارت هغه خپل توان او خپل طاقت هغه مصرف کړی دی د انجونو د تعلیم دپاره. یعنی موږ په دې ښار کې د بناتو د انجونو دپاره مدارس هم لرو، لیسې هم لرو او داسې نور د تعلیم مراکز یې لرو.
نو موږ دا پلان شته چې زموږ خویندې بې تعلیمه پاتې نه شي او دوی هم په شریعت باندې ځان ځکه چې الله تعالی جل جلاله د نر او ښځو د دواړو دپاره د قرآن عظیم شان نازل کړی دی چې هم به د نر عمل پکې هم به ښځه عمل پکې داسې لمونځ دی خو یو هغه د دې خپل شرعي عذرونه دي چې په هغه وخت کې لمونځ نشي کولی نور دغه د لمانځه فرضیت لکه څنګه چې پر نارینه دی پر زنانه باندې هم دغسې دی اوس چې لمونځ فرض شو نو د خورکۍ به هم په دې دین باندې ځان پوه کوي نو هغه د بناتو دپاره د نجونو دپاره موږ په هر ځای کې مدارس لرو خصوصا په دې قندهار کې مدارس شته چې هغه په دیني تعلیماتو باندې ځان پوه کړي همدغه رقم عصري مکاتب موږ لرو دلته چې هغه په دې عصري تعلیماتو باندې ځان پوه کړي ښه یعنې ستونزه به نه وي که دوی شرعي تعلیم کوي د هغه تر څنګ عصري هم کوي مشکل به نه مشکل خو نشته الحمدلله تر اوسه پورې خو موږ هېڅ مشکل نه لرو صرف هغه چې کوم د غټانو مسله ده د غټانو ښځو مسله ده نو هغه به بیا پر مخ دغه تطبیق وشي انشاءالله ښه نو د بحث په پایله کې رئیس صاحب که چیرې عامو کندهاریانو ته ښځو او نر ته خپل پیغام لري مایک مو خدمت کې دي نو موږ خو د خپل ولس ته دا وایو چې الحمدلله اسلامي امارت یوازینۍ ارزو زموږ وه چې الله پاک یې راولي دا یو کړېدلی زورېدلی ولس و دا ولس تر اشغال لاندې و د کفارو بمبارونه به هم پر کېده د کفارو د خوا به د دوی پر کورو چافي هم ولکېلې هغه باعفته او باوقاره خویندې مندې به داسې بې عفته او بې عزته سولې په دې چاپو په دې حالاتو کې نو موږ د دې تیر نظام سره یعنی په انسانیت لحاظ باندې سختې خاطرې لرو او دغه رقم د شریعت د نگاه څخه سختې خاطرې لرو نو اوس الحمدلله اسلامي امارت رالی هر کور د هر چا د نارینه او د زنانه سر او مال محفوظ سو هر سړی خپل زندگی خپل روانه کړه نو دا مو ورته توصیه ده چې نور به زموږ او ستاسو موافقه به وي د اسلامي امارت چې دا ولس یې اوس هم تر شا ولاړ دی او د ولس یې خدمت کړی دی او د ولس یې طرفدار دی نو همیشه دې زموږ سره دغه زموږ د شریعت په اوامرو کې دوی زموږ سره موافقه وکړي لکه موافقه چې کړې ده نو دا مو ټولو قندهاریانو نارینه او زنانو ته دا توصیه ده چې د غربي په نشراتو باندې یا د هغو په تبلیغاتو دوی خطا نه وځي موږ هېڅ د یوه وګړي سره د ولس هغه که دلته اهل ذمه وي هم یعنی معنا یو مسلمان هم نه وي یا مثلا اهل تشیع وي موږ د هغو سره هیڅ ټکر او ضدیت نه لرو دا ټوله زموږ د افغانانو یو افغاني ټولنه ده دا زموږ ولس دی نو موږ د قدر په سترګه ورته ګورو او دوی دې خپل په ځان کې هغه شرعي اعمال راولي او دا شرعي اعمال د امارت ته خوا نه دي تطبیق بلکې دا د الله تعالی اوامر دي نو هغه د خدای تعالی اوامر ته دي ځان تسلیم کی او د امارت اسلامي شکر به ادا کوو چې الله تعالی زموږ کور زموږ بچان زموږ مال زموږ زنانه زموږ خویندې مندې دا ټوله په حفاظت کې سولې د ټولو ښه ارامه زندګي سوه د چاپو څخه د دشمن خلاصو د بربریت او د ظلم څخه د دشمن خلاصو د وهلو د شکنجو څخه د دې ظالمانو خلاصولو ان الحمدلله ښه قراره زندگی ده ښه ارامه زندگی ده که سړی د شپې یو ځای ته سفر وغواړي هم یې کولی شي او که زموږ هر وګړی حتی زنانې که وغواړي چې د زموږ د والي صاحب سره نیولې بیا راځه تر هر چا ځای پورې نو ښه په عزت باندې کولی شي چې هغه خپل مجلس وکړي او هغه خپل غوښتنه هغه خپل درخواست هغه خپل شکایت هغه وکړي نو دا یو ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې مخکې به نظام یو ادنا کس به په دې بازار کې تېرېدی ټول بازار کې به انسان حرکت نسوای کولی نن الحمدلله اسلامي نظام دی پر هیڅ چا باندې نه لار تړل سوې ده نه دروازه پر بنده سوې ده نه ښار پر تړل سوی دی نه حکومتي ځایونه پر تړل سوي دي و هر ځای کې موږ د شکایتو یعنی موږ خپله هم د امر معروف په ریاست کې موږ خپله د شکایتو د اورېدو یو څانګه لرو چې هغه موږ لمبر یې توضیح کړی دي که چا ظلم ورسره کوي
هغه کولی شي چې په دغه شمېره باندې موږ ته زنګ ووهي او موږ د هغه ظلم مخنیوی د هغه سړي څخه وکړو او هغه دغه سړي ژوند محفوظ وساتل سي. خلاصه دا چې دا مو ټول ولس ته دا توصیه ده چې الله پاک یو عظیم نعمت راکړی دی، باید د دغه نعمت شکر ادا کړو او خپل امیر المؤمنین حفظه الله ته د بقا دعا وکړو او دغه نظام ته د بقا دعا وکړو. که خدای نه خواسته ناشکري راڅخه وسوله، بیا که الله پاک خدای نه خواسته د نظام راڅخه واخیستی، بیا به د الله پاک یو داسې عذاب را باندې راځي چې هغه به بیا موږ برداشت بیا نه لرو. نو دا مو توصیه ده چې الحمدلله اسلامي امارت ښه نظام دی، د دې شکر اداینه وکړو او د هغو اوامرو ته غاړې کښېږدو او د هغو اوامر ومنو. ډېرې زیاته مننه رئیس صاحب چې موږ ته مو وخت راکړئ. ستاسو هم کور ودان چې زموږ سره مو د خپل وخت شریک کړي او زموږ دفتر ته رالاست او زموږ سره مو مجلس وکړي. الله پاک دې تاسو ته اجر عظیم درکړي. آباد اوسئ. د ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو، د دې اونۍ ځانګړي میلمه مو د کندهار د امر بالمعروف رئیس و. تر بلې اونۍ ښه وختونه.